چې یو سړی دا قسمه سوچ په خپل ذهن کې واچي چې زه خو کمزور یم، زه خو عاجز یم، زه خو ګناهګار یم، او دا بل مسلمان زمانه بدرجه ښه دی، نو رفعه الله، رسول الله مبارک فرمایي دله به خدای اوچتوالی ورکړي، خدای به اوچت کړي، دله به خدای عزت ورکوي. دا خو قانون دی او د الله د کتاب فیصله ده چې عزت او ذلت د الله په لاس کې دی. خدای چې چاله عزت ورکوي، قسم دی که دا ټوله دنیا مخالف شي، د هغې عزت کې یو ګوته کمی نشي راوستی. او چې الله څوک ذلیل کوي او الله غواړي چې دې ذلیله کم او په دې معاشره کې ښکته کم، که د دنیا دا ټوله بادشاهي او دولت وله ورکړي خو عزت به وله ورنکړي. عزت او ذلت، صحت او مرض دا ټول د رب العالمین په لاس کې دي او موږ محتاج هم خدای پاک ته یو. د ترمذي شریف یو حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي و یو څو څیزونه دي چې په هغې زه قسم خورم، قسم. پیغمبر مبارک فرمایي چې زه په دې قسم خورم، یو په هغې کې دا دی چې څوک سوال کوي نو مال به نه زیاتېږي، بل ته لاس نیولي سترګې به نه مړېږي، غنا د زړه به نه راځي، دی به تر مرګه پورې دقسې د بل جیب ته ګوري او تر مرګه پورې به دی د بل پیسو ته او د بل ډوډۍ ته به په اسره کې پروت دی. په دې رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم کی چې زه په دې قسم کوم چې سوالګرې سړی دی به غني کېږي نه، د ده زړه کې به اطمینان نه راځي، دی به هر وخت بل ته ځان محتاجه ګڼي، د بل نه به تمه کوي. چې پیغمبر مبارک په قسم وخوري زما وروڼو، نو دې کې څه شک کېدی شي؟ زمونږ خو د ایمان دی چې د حضور پاک خبره بې قسمه به موږ منو. پیغمبر مبارک خو هغه شخصیت دی چې د پیغمبرۍ نه مخکې کافرانو د هغه صدق منلی چې دا رښتونه دی، او د پیغمبرۍ نه پس هم د پیغمبر علیه السلام په جامه چې ته د دروغو داغ نه دی راغلی، څوک نشي ثابتولی چې په دې مقام کې د دروغ ویلی. دا یوه شو. او دویم چې رسول الله مبارک په قسم خوري هغه دا چې یو سړی بل ولا راشه ورته وایي چې ما وبخه او ما نه غلطي شوې ده او ما معاف کا، ما درنه څپېړه ایستله، ما درته کنځل کړي دي، زه درله رالم، ما معاف کا. اوس شیطان څه وایي؟ شیطان وایي که دې وبخه خو ته لاړې پرېوتې، که دې معاف که خو ستا عزت لاړ تباه شو، که دې معاف که سبا خلک به څه وایي مړه خو څپېړه ورکوه بیا معافي غواړه معاف کوي، دا خو زما عزت لاړ، زه خو به هله اوچتېږم چې د دې څپېړې بدل په څپېړه والم، زه خو به هله اوچتېږم چې ده یوه راکړې ده تې دوه وباسم، زه خو به هله اوچتېږم چې ده څپېړه راکړې ډز وباسم، زه خو به هله اوچتېږم چې ده کنځل کړي دي او زه کنځل هم وکړم او یو څو څپېړې هم ترې وباسم. شیطان سړي ته وایي دا چل وکړه، په دې کې ته ښکته کېږې، په دې کې ستا عزت بربادېږي که مفتو کې او خیراتي بخې. او رسول الله مبارک څه فرمایي؟ وایي زه په دې قسم خورم، حضور پاک وایي چې که چېرته چا چاته وایي چې ما څپېړه وویسته، ما کنځل وکړل، ما معاف کو، ده معاف کو، دله به خدای عزت ورکوي. عزت خو د خدای په لاس کې دی، رب العالمین به دله عزت ورکوي، پروردگار به دې اوچتوي. په دې د دواړو جهانو مبارک سردار قسم کړی او په دې رسول الله مبارک قسم په خدای عمل کړی دی. داسې نه ده چې پیغمبر مبارک په دې عمل نه دی کړی، په دې عمل کړی دی. عقبه ابن ابي معیط یو لوی کافر و د مکې، او د مکې په کافرانو کې بدماش ټیپ سړی و، او یو ځل راغی او د حضور پاک د مرۍ مبارکې ته د سټ ته څادر واچو او دې څادر له داسې ول ورکړ، ولې وله ورکړ، او پیغمبر علیه السلام په مانځو چې چکې ورکړ نو حضور پاک یې په ځمکه راوغورځاو. په خدای قسم حضرت ابوبکر صدیق راغی او څادر یې د مرۍ نه ته لرې کړ. اتقتلون رجلا یقول ربي الله. ای ظالمانو څه دنه غواړي؟ نه دنه پیسې غواړي، نه دنه مشري غواړي، نه بادشاهي غواړي،
نه درنه سرداري غواړي څه غواړي صرف دقه یو ټکي وایي چې زما رب الله دی او دا بوتان نه دي نو هغه سړی وجنئ لیکن رسول الله مبارک هغه سره ګزاره وکړه هېڅ یې ورته ونه ویل حالانکه پیغمبر مبارک د یو قوم خاوندو حضور پاک د یو طاقت خاوندو حضور پاک د یو نسب خاوندو هېڅ یې نشو کولی دغه وخت سره خو یې ورته څپېړه ورکولی شو که نه پښتانه وي ځان به در باندې ووایم ته زورور یې زار به در باندې ووایم خو بدل خو به درنه واخلم که نه لیکن پیغمبر مبارک دا نه دي کړی او د حضور پاک په صفتونو کې په پخوانو کتابونو کې چې کوم صفت راغلی دی هغه څه دی ادا دی چې دی به د ستغې په مقابله کې نرمي کوي دی به د بدو په مقابله کې بد نه کوي عفو به کوي د خپلو ملګرو کې دا بانډیسیان خو به داسې وو چې هغې خو به د دې عامو حالاتو نه ناخبر وو هغې ته خو پیغمبر علیه السلام به یو نظر ولیده لا پوره د دین او د شریعت د ادبو نه نو خبر نو په یو مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو جهاد کې ناستو یو باندې راغی او د پیغمبر علیه السلام دا صادر یې داسې ونیو زور یې ورکړ چې د پیغمبر مبارک په دې سټ هغې صادر چاپه جوړه کړه دومره زور یې ورکړ او ورته څه وی تاله چې خدای کوم مال درکړی دی چا به د هغې نه مال راکړه پیغمبر علیه السلام ورته موسکی شو حالانکه که دغې وخت کې ورته راټه راټلی شو څپېړه یې تېسته څپېړه یې ورکولی شوه ستغه یې ورته ویلی شوه ورته ویلی شو چې دا د خدای مال دی خو دې کې ستاسو نه کېږي ښه دا چې چا جهاد وکړه د هغه دی ماله مریله ولې زور راکړي په ارام کښېنه اطمینان سره نه موسکی شو ورته او صحابو ته یې ورکړي بله شی وله ورکړي داسې عجیبه خوی داسې عجیبه مزاج او یو ځل چې دا بانډیسیان راتاو شو خو سخي ډېر زیاتو پیغمبر علیه السلام کړ خو دومره سخي و چې یو سړي ولا قرط راوړل قرط د دې شملو نه جوړېږي د افغانیان یې پېژني تریو شی دی تریو ډېر ارزان شی دی ارزان بیا او دا ترې پخوا زمونږ په دې بانډو کې به کېدی تره به یې ورته وي داسې اوږدې غوندې وي تره ورته وي دی بادرنګ په شکل نو هغه وله تره راوړه او څه قرط او څه دوه درې ټوکړې ډوډۍ وله راوړه رسول الله مبارک سره هغې وخت کې چې سره سپین را لېږلي وو موټې د سرو نه ډک کولی ورکوي دا نو حضور پاک خو سخي ډېر زیات نو دا خلک به ترې تاوېدل ماله راکه ماله راکه ماله راکه ماله راکه نو دقسې په یو ځنګل کې تېره خلک راتاو شي وایي ماله ماله ور یې کړل نو آخره کې یو کس د رسول الله مبارک صادر هغه صادر اونه کې ونښته نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل دا صادر خوراک یې که نه د خدای بندګانو دا خپل صادر خوراک یې وی ارمان که زما د دې ځنګل د اون عمره مال را سره وي دا به هم مې در کې تقسیم کړی ما ته به بیا شوم نو ویلې ښه دا تواضع دا عاجزي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې او هغه خلک یې بخلی دی هغه خلک چې قسم دی عقل وي چې دا د معاف کولو خلک نه دی مکه مکرمه چې کله فتحه کېدله دا رمضان وتمه هجري وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه رشته داران دي یو یې د ترور زوی دی عبدالله ابن ابي امیه یو یې د تره زوی دی ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب دا دوه کسان دي او دا د پیغمبر علیه السلام د ماشوموالي ملګري دا چې کوم په ماشوموالي کې په لوبو کې خلکو سره ملګري وي دی دقسې ملګري دي او دا د ماشوموالي ملګري چې بیا خپل رشته داران هم وي د ترور او د تره زوی دا زړه ته ډېر زیات نږدې وي نو پیغمبر علیه السلام دوی ته ډېر دعوت ورکړه چې مسلمانان شي خو هغوی نه مسلمانېدل الټه به د حضور پاک بد وي نو حضور پاک به هر وخت کې لاس الله ته اوچت کړ یا خدای د دنیا پردي دي مسلمانان کړل خدای دا خو زما د ماشوموالي ملګري دي الله دا خو ما سره ماشوموالي کې لوبې کړي خدای دا خو مې د ترور بچی دی او دا بل مې د تره بچی دی خدای دا به څنګه دوزخ ته دی یا الله دا خو مسلمانان هر وخت به یې د دې دپاره جړا کوله او د خدای په دربار کې به یې سوالونه کول او چې کله مکه مکرمه فتحه کېدله نو الله پاک د حضور پاک هغه دعا مخکې نه قبوله وه خو پروردګار یې کله لږه رستو کې د دواړو په اړه کې ایمان ور واچو
دواړه را روان دي او پیغمبر علیه السلام له مخې له راځي. یو ورته لکه څه کوې؟ موږ خو مسلمانېږو، موږ راځو. نو صحابه پې خوشحاله شو او صحابه په منډو منډو حضور پاک لره اوس غلیدل. وی د الله رسول ابشر، مبارک مبارک شه، مبارک. څه چل شوی دی؟ وی هغه 2 کسان چې تا ول ټول عمر خدای ته جړلې دي او تا ول د الله په دربار کې سوالونه کړي دي، هغه عبدالله ابن ابي امیه او هغه بل ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب، هغه دواړه را روان دي مسلمانېږي. د صحابو دا خیال و چې په دې به حضور پاک ډېر زیات خوشحاله شي، ځکه چې ټول عمر یو بنده خدای ته جاړي جاړي مقصد حاصل شي، بنده خوشحاله شي. چې دی واورېدل بس حضور پاک غوسه شو. وی پام کوئ چې دا دواړه ماته را نه شي، د دې توبه او د دوی ایمان بالکل نه قبلېږي. بس خو یو څیز به حضور پاک له چې به کله غوسه رانه که نه، نو د غوسې ته بیا څوک ټینګېدی نه شو. ګورې دا احادیثو کې ثابته ده چې حضور پاک د ذات دپاره چاته غوسه نه ده کړې، چې کله به د دین بېعزتي راله نو بیا به وله غوسه ورتله. د ذات دپاره پیغمبر علیه السلام د چا نه انتقام نه دی اخیستی، او چې دین ته به چا تاوان ورسو نو بیا به څوک د هغه غوسې ته ودرېدی نه شو. بیا به دومره غوسه ورله چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه به په کونډو پرېوته، د حضرت عمر نه به بیا خولې بېدلې او په کونډو به داسې په ډونګه چې تاسو ورته وایې دقسې په دې کونډو به پرېوته. او رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا. نو هغې پورې به دا الفاظ وې چې مونږ په اسلام خوشحاله یو چې زمونږ دین دی، مونږ په حضور پاک خوشحاله یو چې زمونږ پیغمبر دی، او مونږ په دې خوشحاله یو چې الله زمونږ رب دی. دا به بار بار وي. نو د حضور پاک غصه به سړه شوه. نو نبی علیه السلام غصه شو چې یو هم راځي بل هم راځي، وی ګوره چې را نږدې نه شي، پام کوئ چې را نه شي. بس دې ته ما ډېر نصیحتونه ډېر وعظونه کړي دي، اوس راځي، اوس خو مکه فتح کېږي، اوس خو به دې خامخا راځي، بس د دوی اسلام نه قبلېږي. هغې ته چا ووایي چې مه راځئ، کار نه کېږي، نه ستاسو توبه قبلېږي نه ستاسو ایمان قبلېږي. هغې وایي مونږ څه د یارې نه دا کار نه کوو او نه یریدلی یو، مونږ د زړه نه دا منو چې الله یو دی، د زړه نه دا تسلیمو چې دا زمونږ د خپل محمد صلی الله علیه وسلم د خدای رسول دی. دا موړه ته دا خبره پوه شوې ده، اوس قبلېږي که نه قبلېږي، خو بس مونږ منلې ده خبره. صحابه براله ورو نبی علیه السلام ته داسې سپارښتونه کول، حضور پاک غوسه وینا. د عبدالله ابن ابي امیه خور د حضرت ام سلمه د پیغمبر علیه السلام بیبي ده، اراله سپارش کوي نبی علیه السلام سره په دې سفر کې ده. وی د الله رسوله په پردو رحم کې، په خپلو نه کې. د الله رسوله لوی لوی کافر چې ستا خلاف یې تورې راوچتې کړي دي، ادې معاف کړل او دا نه معاف کې. د الله رسوله تا خو په حیواناتو هم رحم دی، ستا متعلق خو قرآن ویلی دی چې دنه زیات رحم کوونکي بل نشته، په دې خپلو ولې رحم نه کې. حضور پاک ورته وفرمایل ای ام سلمې، دې زما بېعزتي نه ده کړې، زما د رب بېعزتي کړې، زما نه ده کړې، زما یم کړې ده، زما د خپل بروستو کو د یو ته مې وویې چې یروره ته خو ما پېژنې، ما او تا خو یو ځای لوبې کړې دي، ما او تا خو یو ځای خړپوسې کړې دي، ما او تا خو یو کور کې لوی شوي، تا ته پته نشته چې ما چې ته دروغ ویلي، تا ته پته نشته ته د دې نښو نه معلومې چې د خدای پیغمبر یې، ته څه دلیل غواړې؟ ته نه خبر چې د دروغ نه یم او د خدای رسول یم. ده څه وې؟ ده وې دا خبرې پرېږده، ته دلیل وې که ما ته الله پاک خط راولېږي او زما په نوم یې پرچه لیکلي، زما په نوم، او د هغه اسمان نه را روانې او زه ورته ګورم او زما لاس له راورسي او پکې خدای پاک لیکلي چې دا د ما پیغمبر دی، په دې ایمان راوړه، بیا هم نه کوم. ام سلمې اوس وایه که دې پس ومنه او دې بل څه چل وکړو، دې بل ته مو وایي چې ګوره مه کوه، ته خو زما رشته دار یې، نږدې رشته دار، بې ستتره بې پردې، او زه درته ښه معلوم یم چې د خدای رسول یم، ما خپله دعوه نه ده کړې، الله لېږلې، او ګناه څه ده، څه غلطه خبره درته کوم چې نه منې، پیسې ده نه غواړم، دولت ته نه غواړم، مشري ده نه غواړم،
سمه لار درته ښیم چې الله یو د شریک نه لري. بس دې کې څه دي؟ قیامت ومنه، قبر ومنه، دوزخ ومنه. زه خو درته ستا خبرې کوم، زه خو مشري اوټ نه غواړم. دې زمانه کې لکه خلک اوټ غواړي، یعنې دنیاوي اوټ خو ما ووایې، خو دنیاوي مفاد خو نه غواړم. د څه چلو که د هغې په مقابله کې د زما خلاف شعرونه جوړ کړل. دې شاعر زما جبریل او قرآن او خدای هغه څه راپسې په شعرونو کې ووایي چې نن د فارس او د روم د بادشاه نه واله د دنیا په ګوټ ګوټ کې خلک شعرونه وایي. هغه زمانه د شعر و شاعرۍ اوس نه ده. ابه ټوله شپه خلکو شعر و شاعري کوله. دي خو زما دا چل کړی مسله مې څنګه ومنم؟ ما خو دوی له چغې والي دي، خدای ته مې جړا کړې، دا چل بې کړی دی. بس ام سلمه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین پوه شوه چې کار نه کېږي، خو د پیغمبر علیه السلام خوی ټولو ته معلوم و چې حضور پاک ډېره غصه خو چې څوک ور مخامخ شي غصه ختم شي. عاجزي پکې ډېره زیاته ده. نو دې دواړو ته حضرت ام سلمې وی داسې وکړې یو آیت ته تخیم، دا آیت لاړ شي او د پیغمبر علیه السلام مخکې کښېنې او دا ورته ووایه، او که مخ د نه اړی مځی ته دا ورته ووایه کېدی شي کار وشي. هغه آیت څو هغه و چې یوسف علیه السلام ورونو یوسف علیه السلام ته ویلو. یوسف علیه السلام ورونو خو یوسف علیه السلام په کوی کې وغورځو. هغې خو یوسف لاړ مړ شو. ځکه لوی کوی هغه د ځنګل کوی چې هغه تاترین کوی وي هغې کې ور وغورځو، جامې یې ترې ویستې او کوی کې ور وغورځو او ته لاړل او پلار ته یې ویې شرمه خوړلی دی. او چې څنګه یې کوی ته لاړه که ما راته وختي مو وایي چې خدای دې حفاظت کوي والله که څوک دې مړ کړي، چې خدای دې ساتي والله که څوک درته نقصان ورسوي. ای مسلمانانو خپل خدای ته چغې ووهئ، ای مسلمانانو الله نه وغواړئ، ای مسلمانانو زموږ هر څه د الله په قبضه کې دي، موږ په هر څه کې رب ته محتاج یو. والله که دا یو ویښته م تاله څوک جوړ کړي یا یو ویښته او چې دا ویښته درله خدای سپین کړي چې په دنیا په دارو یې واپس تور نه کړي، د خدای داسې قدرت او طاقت دی. یو ماشه چې در باندې راوست، یو نمرود کبر وکړه، کبر نمرود د ابراهیم علیه السلام په مقابله کې کبر وکړه او نه زه نه منم. او ابراهیم علیه السلام د دنیا دلیلونه ورته پیش کړل. او ابراهیم علیه السلام غوندې عجز طبیعته پیغمبر په پیغمبرانو کې د ابراهیم علیه السلام په شان زاره او جړه او عجز طبیعته پیغمبر بل نه تیر شوی. ولې قرآن وی ان ابراهیم لأواه حلیم. هر وخت به خدای ته جړل، آه به کول او فریادونه به کول او صابر انسان. هغه ابراهیم علیه السلام یې داسې اور ته وغورځو چې دغه وخت کې د نمرود د دې نه غټ اور کیدی نه شو. رب ورسره څه چلو که نمرود ته خو ځان ته ډېر طاقتمن وې. نمرود ستا خو فوج هم شته، نمرود ستا خو پولیس هم شته، نمرود تا سره پیسه هم شته، نمرود تا سره تورې هم شته، نیزې هم شته، غشي هم شته، هر شی شته. خو زما قسم دی که زما د ماشي مقابله کولی شي نه شي کولی. په بله طریقه م الله وجلی شو، په تبه م وجلی شو، په ټوخي م مړ کولی شو، په پالج م وجلی شو، سر رګ م ورته شلولی شو، په شلو طریقو الله وجلی شو، هارټ اټیک باندې م وجلی شو. لیکن الله ورته ښایي چې که ته ډېر طاقتمن یې خو زما د ماشي مقابله نه شي کولی. یو ماشی وله په داس پیمه کې وردر نه کو او نمرود د هغه ماشي د لاسه مردار شو. نو موږ به خلکو ته وی نو خلکو وی مړه ماشی وجل نو چې دا ډینګې راغی که نه ډینګې نو هغه جینکۍ چې پړونې چې ته په خوب کې م نو لیدې بورقې یې په سر کړې. مونږ خو مړه شو ورته وایو چې بورقې په سر کې، مخونه پټ کې، لاسونه پټ کې، خپې پټې کې، نو زمونږ نه مني. خو چې یو ماش راغی وایي په بله ته نه خلاصېږي، دستانې واچوې لاسونو ته، جرابې واچوې خپو ته چې په خپه مو نه چیچي، او چې په لاره ځای بورقې په سر کې چې ته په مخ د لټک در نه کي. مې د خدای د حکم او د مولا په حکم د عمل نه کوو چې یو ماشې درته راولېږي، یو ماشې نو اوس بورقه په سر یې که نه په سر. ډینګي ویرس پنجاب نه ټیم راولو، دا وکو علاج یې نشته، دا به څه کېږي. او ماشې راغی او ماشې لاړه، ماشې وده شو، ماشې ویښ شو. والله که ټول ملک کې د ماشي تر ننه پورې علاج چا سره شته دی، کولی شي الله که نه شي کولی. نو بشیر جان وایي چې هغه نمرود ته که ماشې ننوتی په خپه ګوډو وایي. نو مې بشیر جانه تا ورسره کبډي کړې وه، تا لیدلی و
ته خپنه کړی و چې په خپه باندې ګوړو. دا بعضې علماو لیکلي دي. بهر کیف الله ته پته ده چې څنګه به خو الله وایي چې کبرجنه که تا سره هر قسمه کبر مې خو زما د ماشي مقابله هم نشي کولی. او ابرهه که ته ډېر کبرجن په بیت الله حمله کې دا غټ کبر دی که نه که ته ډېر کبرجن او ته په بیت الله باندې حمله کې او تا لښکر د خرو اسونو نه دی د اتیانو لښکر دی راوستی دی. ابرهه د اتیانو لښکر راوستی او په بیت الله حمله کوم او چې څوک به مخې له ورتلل ابې بېغمه کول او چې د چا څاروي به ورتلل ابې ته قبضه کول. یو لوی دوم دام او هیبت که را روان دی په بیت الله حمله کو. د رسول الله مبارک نیکه دی عبدالمطلب د هغه څاروي یې ونیول. عبدالمطلب ته چا وی ستا څاروي خو ابرهه ونیول وی ښه وی او وله ورغې. عبدالمطلب د حضور پاک نیکو نو مخ مبارک یې داسې ځلنده روښانه و چې چاته به مخامخ شو خلکو به د دې مخ قدر کو عزت به کو. نو چې سینګ ورغې نو دا ابرهه په خپل تخت باندې ناستو. په سفر کې به یې ځان سره هغه خپل تخت ګرځاو چې سفر کې به هم زه په دې تخت باندې ناست یم. نو چې عبدالمطلب یې ولیده نو بې اختیاره وله د تخت نه راکوشو. د هغه اثر پې وشو وجاهت ورته وایي په عربۍ کې مخورستوب هغې پې اثر وکړه لکه دا خو ډېر ښایسته سړی دی ښکلي عزتمن وله راکوشو ورته غاړه وته ته څوک یې زه عبدالمطلب څنګه رالی صاحب وی زما اوښان دي ما له خپل اوښان راکړه. ابرهه ورته وایي ډېر قمقل سړی هوښیار نه اوښان څه شی دی ما په زړه کې ستا دونه قدر راغی چې ته مې ولیدې چې ما وی که دا سړی ما ته وایي چې دا بیت الله مروانه و او زه ترې نه زه واپس ځم. ما د یمن نه کم ځای نه راغلم د دې بیت الله ستاسو د دې بیت الله د روانوالي دپاره دا کور د تروانو چې ته مې ولیدې مې یاره که ده ما ته وایي چې زه نه واپس ځم دونه قدر مې ستا په لیدو په دې زړه کې پیدا شو نو ته ایله بیله اوښان غواړې. عبدالمطلب ورته څه وایي وایي زه د اوښانو رب یم. د چا رب یم؟ رب مالک ته وایي د اوښانو او د بیت الله رب زه نه یم اڅوک دی بل دی. زه خپل اوښان غواړم رب پیش او بیت الله پیش. زه د اوښانو مالک یم خپل غواړم د هغې مالک بل دی که تپوس در نه کولی شي اوبه کوي او که نه کوي نه به کوي. او عبدالمطلب ټول قوم ته وځي بار وځي پرېږدی دا بیت الله ورته چې روان یې کړي که خدای ته تپوس کولی شي وبه کړي که نه کوي نه به کوي چې دی روان کړي موږ بیا جوړ کړو د طاقت یې نه یو. الله څوک کړل ابرهه تا سره هغه مخلوق دی چې په ځمکه د هغې نه مضبوط مخلوق بل نشته دا تینه مضبوط مخلوق بل نشته. دا زمری د هر حیوان ښکار کوي لیکن تر ننه پورې زمري د اتي ښکار نه دی کړی. د اتي په سرمن د ده غاښونه نه ښخېږي دا یې سرمن خدای پاک ورکړی دی. اتي دې نشي راپرځولی هغه له دومره طاقت خدای ورکړی دی. دا بیله ده که چې ته کمزوری اتي وي یا بیماري رنځوري او راوې پردی بیله خبره ده لیکن اتي تر نه پورې زمري د اتي ښکار نه دی کړی دومره مضبوط طاقت. ابرهه تا سره خو اتیان دي را روان دي تا سره خو فوج او پولیس دي را روان دي تا سره خو نیزې دي تورې دي او غشي دي په دوم دام را روان دي خو زه دې په داسې څیز وام چې د هغې نه به په مارغانو کې کمزورې مرغۍ بلني ابابیل توتکري باندې دی نه ورسره نیزه شته نه ورسره توره شته نه ورسره غشې شته په دقې دی وام. ابابیل رالل د دې توتکرو په شکل مارغانو هغې د دریاب د طرف نه رالل او هر یو سره 3 کاڼي یو په یو پنجه کې بل په بله پنجه کې یو په مخوکه کې او په سر د پاسه یې ودرېدل او چې کاڼې به هغه ځای نه راخطا کړو په دې سر به ورننوت او لاندې به ترې ووت. ټول لښکر ریز مریز ختم ټوټې ټوټې شو. فجعلهم كعصف مأكول ټول ټوټې ټوټې ریز مریز. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الله وی ته نه ګورې څه چل مې ورسره وکړه اتیانو والا سره اتي لښکر مشر اتي څه مې ورسره وکړه. الم یجعل کیدهم فی تدلیل هر څه مې ورته ختم کړل او داسې مې کړل لکه چې څوک بوس او یا یو شی ټوټې ټوټې کې او چوره چوره مې کې دقسې په دا میدان مې وغورځول درته وایي ډرون حمله ده دې ته ډرون وایي میزایل دی دې ته میزایل دی نه شخ شته او نه شوق شته نه ریډار شته او نه څه بل څه شته ټول یې اول
رښتیا ووایه کولی شي د خدای د طاقت مقابله نشي کولی نو کبرجنه کبر مه کوه سر به تر کومې پورې اوچت وړی کبر به نه کړي لویي به نه کوې انسان چې کلم لویي کوي کبر کوي رب العالمین خفه کېږي په دی او چې انسان څومره پورې عاجزي کوي رب پې خوشحالېږي او الله وی حدیث قدسی دی الکبریا اوردائی لوی زما جامه ده که زما جامه کې ما سره څوک سر دننه کوي قسم دې په خپل ذات چې ذلیله کومه زما دې صادر کې به څوک سر را دننه کوي چې دا مال راکړه پرېږدم نه به پرېږدم نو چې څوک زما صادر کې لوی زما صادر د سر را دننه کوي ما سره ځان برابرې لوی خو زیمه قسم مې دې په ذات کې ذلیل کومه نه پرېږدم ذلیل کوم به نو ته به څو ورځې سر اوچت یوسې خو بل ورځ به دې په خوله کې مچان بنګېږي سر به اوچت یوسې خو قبر کې به دې بیا پته ولګېږي په دنیا کې به دې خدای پاک ذلیله کړي نو قبر به نه کوې بلکل نه به ګاونډي په ګاونډي قبر کوي نه به خان په غریب قبر کوي نه به مالدار په فقیر قبر کوي نه به موټر والا په سیکل والا قبر کوي او نه به پلار په زوی قبر کوي او نه به د زوی مالدار د پلار باندې قبر کوي نه برور پرور قبر کوي قبر څه شی دی انسان بسی زه حیران یم په دې خبره چې انسان بصیره د قبر بسی د په خېټه چې در راشي خو بیا د اسمانه پورې یو چغه دی خو چې فالج اووی کولی شي چې اوس په دا یو ساعت کې د دې لاس نه د سمسۍ جوړولی شي یو ساعت کې د دې خپې نه د کونټۍ جوړولی شي بیا به د لاس هم په خپل اختیار کې نه بل به در پسې اوچتی بیا به خپه په خپل اختیار کې نه بل به در پسې اوچتی او په دا یو ساعت کې د خولې نه درته ډیوه جوړولی شي لاړې به ته بیږي بچي به دله پاک کوي دا خشته وجود ښکلی وجود طاقت والا دولت والا چې بالغ ته به ډډه والې وه ګوته باندې به د اشارې کولې دا وکړه دا وکړه دا لاس به دله شل کې ګورې مه کوه دا خپې به دله شل کې ګورې مه کوه قبر به نه کوې د پېښور کې یو جومات چا جوړ کړی ډېر اعلی نو زه یې بوتلم وایي مونځ به پکې ړومبې ته کوې بیا پکې موږ مونځ کوو ما یې خلاف شو یاره چې ورغلم ډېر ښایسته جومات یې جوړ کړی و ډېر مزېدار شاندار نو اکثر دا جوماتونه پخوا په زمانه کې د بار خلکو به د عربو دا جوماتونه جوړو نو ما لکه دا جومات هم جوړ کړی دی دا چې تا کم تنظیم یا عربو ته جوړ کړی دی وی نه دا خو موږ پخپله جوړ کړی دی لکه ډېر ښایسته قالینونه و ایسیګان پکې لګولي ډېر ښایسته ماربلې ټیلونه پکې لګولي یاره وی دا خو داسې وشول چې زموږ دا جومات ډېر پوټی نه و او داسې کچا پوخ وله خو د کمزور و بس ماسخوتن کېناستو یو کس پکې اواز وکړي هلکه ځان له پخې بنګلې جوړ کړه دا خدای دا کور کچا ځان له خو چې د زوی وادي نو لګیا یو بنګلې جوړو او د خدای دا کور داسې دی دا د کتو دا ناستې جامې پکې د خورو کېږي دا جوړو نه راځئ چې جوړې بس بلم وی ډېره ښه ده بلم وی ډېره ښه ده بلم وی ډېره ښه ده بس هم حقه دی لکه زونه صبر کوو نن یې غم کوو چنده نه غواړو که چا راکړې ورته انکار نه کوو او که چا را نه کړې چنده نه غواړو په خپله جوړو د زوی مې واده دی خو 10 لکه لګوم 15 لکه لګوم 3 لکه لګوم د لور مې واده دی خو 15 لکه لګوم د خدای په دې کورې ولې نه لګوم بس یو کس پکې اواز وکړه لکه دومره سیمټ زما 300 بورې 1500 بورې بل اواز وکړه لکه خښته پکې زما بل پکې اواز وکړه 2 ټنه سیخه زما بل اواز وکړه 15 لکه زما بل وی 10 لکه زما بل وی 3 لکه زما مالدار خلک ټول په هغه ځای مې حساب وکړه دونه اعلانونه او دونه شی وشو چې زموږ جومات پې جوړېده په هغه ځای یو سړی را سره په صف کې ناست هغه وی چې دلته یو خان بابا دی بوډا نوم یې واخیسته خو زه تاسو ته نوم نه علم نیک سړی دی ښه سړی دی ګیر حاجي دی هغه له ورشئ به هم در سره مدد وکړي ما وی ډېره ښه ده خو هلکه بار نوز وګورئ محلې نه بار نوز وکړه چا راکول انکار به نه کوو خو بار به چنده نه غواړو بار به کټ نه ږدو بار به کوسه په کوسه نه ګرځو خفه کېږې ما نن زمونږ دې چندو چې دا بار ګرځي او دا شکره یې وسرئ او دا لوډ سپیکر یې وسرئ دین یې بدنام کړو ځای په ځای شکرې دي او ټوکرې دي او کوسي دي او لارې دي او بازارونه دي لکه خپل کور نه چنده غواړي د خدای کور دی شرمه بس ته خپل جومات کې چنده غواړه بس نشي کولی مې کوه وی چې خان بابا له مونځ مو کوو لاړو خان بابا څوک دی
غټه اجره لري، زامن غټ مالداران دي، په اجره کې 5-6 غټې لینډ کروزرې او موټرې ولاړې دي. غټه اجره چې پېښور دغه ځای کې 15 مرلې څوک نشي جوړولی، د هغه په کنالونو اجره، ابشارونه دي په اجره کې. اوس خان بابا موږ راغلي یو جومات جوړو دا خپل، او فیصله هم په دې وکړه چې د بار چا نه چنده نه اخلو او په خپله یې جوړو. د پکې 15 لکه ورکړئ، مثلا د 10 لکه ورکړئ، د 2 سیخ ومنه، د ماربل ومنل، د دا ومنل، د دا م ورته ورول. خان بابا ته مونږ وی چې خان بابا به هم پکې یو 6 لکه روپۍ، 6 لکه نه یو 15 لکه، د مالدار دې سې پې نه کېږي. وی خان بابا وی چې دا خو ډېره ښه خبره ده. جیب ته یې لاس کړې 200 روپۍ راوویسته، 200 روپۍ. یاره یقین وکړه که چا راته 200 وکړې نو به ته هم ورپورې وخاندې چې 200 پکې سي، ماشوم هم نه دي. 200 روپۍ راوویستې. خان بابا 200 دي، دا 200. خان بابا تا د مونږ خبرې واورېدې؟ د دومره لکه د دومره د خښتې. وی بس هر څه کوي که دا والی الی که نالی نورې نشته. مونږ وی دا 200 دې په دا میز کېده او ته م پرېښودې په دې ځان لکه چې ټاپیان یې که نه سوارلی، دا 200 به م پکې خدای پیدا کړي. لړو دا ماړه وی دا خدای کور دی، خدای غني دی. لکه بېشکه خدای غني دی، بېشکه غني دی. نو د هغې څه مطلب دی چې د خدای کور به نه جوړوي، خدای به په خپله راکوزېږي جوړوي. خدای به د تیار محل راوړي دلته به ږدي. دا زمونږ د خلکو خبرې دي. الله غني څه معنا؟ خدای بې پروا دی. الله غني څه معنا؟ چاته حاجت نه لري. الله غني څه معنا؟ چا نه سوال نه کوي ځان دپاره. الله غني څه معنا؟ چاته محتاج نه دی. د هغې دا مطلب نه دی چې د خدای کور به نه جوړوي، د خدای کور له به د یو بل نه پیسې نه غواړي. دا خبرې غلطې. کبر یې وکړه، موږ لاړو. موږ وی بس تا خان بابا پرېږده ځه، بس زه هم په دې پیسو جوړېږي. سارم چې مونځ وکړه، هغه سړی چې هغه د خان یاد کړی و، هغه ډرایور و. وی هغه ډرایور راته وایي چې خان بابا نه خبر یې؟ موږ وی نه. وی بېګا په نیمه شپه کې ورباندې فالج اټیک کړی، نه خوله کار کوي، نه لاس کوي، نه خپه کوي، او پېښور کې رحمان هسپتال کې پروت دی. وایه که نه اوس خدای کولی شي که نه شي کولی؟ موټر دی ستا، او ستا لینډ کروزر دی، او ستا ټوپک دی، او ستا قوم دی، تا پیسه ده، او ته وایې چې یم خو زه یم. ملا صاحب پکې سي، ګیره پکې سي، پټکې پکې سي، مدرسه پکې سي، جومات پکې سي، ته پکې سي. ته څه شي؟ د غلو بوجی. جومات کې خو عبادت کوي، ګیره خو د پیغمبر سنت دی، پټکې خو د پیغمبر په سر. والله که د پیغمبر په سر نو موږ په پټکي څه کول؟ ګیره خو د پیغمبر مبارک و چې د هغه نه موږ له ګیره پرېښودو. جومات کې خو پیغمبر منځ کړی دی، جوړ کړی دی، نو زه ځکه کوم که نه. دا خو ته پیغمبر ته سپک ګوره. کبر به بلکل نه کوو. زما چې څومره مقتدیان یو د هر ځای نه چې راځئ دا خبره به کوو چې کبر به نه کوو، لویي به نه کوو، عاجزي به کوو. ته ګوره رزق به خدای درکوي. قسم د الله په ذات په دا منبر د تناسب روزي به خدای درکوي. قسم د خدای په ذات دلته د تناسب، قسم د تقرب عزت به خدای درکوي، حیا به خدای درکوي. کبر به بلکل نه کوي. د پیغمبر مبارک په نقش قدم به ځو که نه. مونږ خو د حضور مونږ د فرعون امتیان نه یو، مونږ د رسول الله مبارک امتیان. مونږ د نمرود په نقش قدم نه ځو، مونږ د فرعون په نقش قدم نه ځو، مونږ د حامان او د شداد په نقش قدم نه ځو. مونږ به د حضرت بلال په نقش قدم ځو، مونږ به د حضرت ابو هریره په نقش قدم ځو، مونږ به د رسول الله مبارک په نقش قدم کو. زمونږ امام ابو جهل نه دی، زمونږ امام رسول الله مبارک. زه ولې د انګریز پېښې او نخرې کوم؟ زه ولې د یهودي پېښې او نخرې کوم؟ زه ولې د هندو پېښې او نخرې کوم؟ زه به د رسول الله مبارک نقشه ځان له خوښوم، او زه به خپلې لور د بیبي فاطمې نقشه خوښوم، او زه به خپلې لور او خپلې خور له د بیبي عایشې نقشه خوښوم. په دې به خوشحالېږم. زه به په دې پوړو درېږم، په دې به کبر نه کوم چې دا پوړ دی. یو صحابي مونځ کو، نو ځمکې له پوکې ورکړه، دوړه و دوړه پوکې ورکړه چې تندي ته مې خوره لرې شي. حضور پاک ورته وی افلحه ترب وجهکه، مخ په خاورو ککړ کا. پوکې مو په مانځه کې پرې چې تندی دې په دا خاورو ککړ شي. زو به چېرته؟ خاورو له هلته خدای خبر چې په خاورو کې موږ سره څه کېږي. تیارې خاورې چې لاړ شو څه به کېږي؟ د مارونو ماران به یې، لړمانان به یې، چینجي به یې،
په دا خاورو کې کفن دی خاورې به شي ختم به شي ډانچه به جوړه شي هلته یې سم نه پکارېږي که دلته یو مثال به درکړم چې ته پې پوه شې د غنم دانه چې تر څو خورې شوي ني د ده نه تیغه روځي د غنم دانه ته په رومال کې اونغاړه او په الماری کې کېږده او په فرج کې کېږده دا به هم هقسې پرتی د ده نه به میوه کله راوچتېږي د ده نه به شنه پاڼه کله جوړېږي چې دی ځان خورې کړي ځان خورې کې د نه څانګه ووته ځان یې خورې که د میوه ونیوله ځان یې رک که نو دی کامیاب شي نو ځان خورې که چې کامیاب شي ځان ښکته که عاجزي وکړه من تواضع لله رفعه الله ته ګوره چې خدای دې عزت درکوي او که نه درکوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره مې کوله نو هغه د یوسف علیه السلام رونو خو یوسف علیه السلام سره ظلم وکړ یوسف علیه السلام له الله څه چل وکړه دوی خو کبر وکړه لویي وکړه هغه یوسف علیه السلام پردې غلام پردې نوکر بیا جیل ته لاړ او آخره کې خدای پاک د مصر بادشاهي وله ورکړه الله چې کوي کولی شي بادشاهي یې ورکړه د غلې مالک ورڅه شو دارونه غلې ته محتاج شو ورله لاړل چې لاړل ورله هغه خو بیا قصه اوږده ده خو پېژنګلو راغله اوهو دا خو زموږ غرور یوسف دی مونږ خو یې دی خو به ختمي اخو بادشاه دی مونږ ورته محتاج یو نن یې لاسته ناست یو اخو بادشاه دی مونږ ورته محتاج یو نن یې لاسته ناست یو نو هغې ورته یو ټکې وی غرونو ملامته و تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين زمونږ د قسم د الله په ذاتي ای یوسفه زمونږ د قسم د الله په ذاتي ای یوسفه چې تا له خدای په مونږ عزت درکړی دی هرونه ورته وایي مونږ غلطي کړې ده تا له خدای په مونږ عزت درکړی دی مونږ غلطي کړې ده نو یوسف علیه السلام ورته څه وایي همدا خدای پیغمبر لا تثریب علیکم اليوم زه هېڅ ملامتیا نشته ځان ملامته مه ګڼئ یغفر الله لکم خدای مو بخه معافې کړل نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها هغه دواړو ته وایي ورشئ حضور پاک ته مخامخ کښېنئ دغه ټکې ورته ووایه چې دوی رالل حضور پاک ته مخامخ کښېناستل نبي علیه السلام ته مخ داسې واړه دی بل طرف ته رالل کېناستل هغې ته مخ داسې واړه دی بیا دې طرف ته رالل هغه ټکې ورته وایي چې کوم د یوسف علیه السلام رونو ویلی و تالله قسم په الله لقد آثرك الله علينا تا له خدای پیغمبر مبارکه په مونږ ډېر لوی فضیلت درکړی وین کنا لخاطئین او مونږ خطاکار یو مونږ نه غلطي شوې ده بس مونږ معافي غواړو بس رسول الله مبارک ته چې دا ووې نا وی لا تثریب علیکم اليوم زمړه هېڅ ملامتي هم نشته یغفر الله لکم خدای مو بخه دیم ورته ونه وی چې دا م ولې غلطي کوله دا شیرونه دی ولې ما پسې جوړول دا زما د الله بېعزتي دی ولې کوله بس خبره ختمه دا زمونږ کابرو کې هم دا نقشې پرتې دي مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه کوم چې زمونږ د دارالعلوم دیوبند رئیس او محتمم او بانی مبانی دی یو سړي به وی دا کافر دی وی مولانا قاسم صاحب ته چې د پلانکي جومات امام صاحب تا ته کافر وی وی ښه ما ته کافر وی او تا ته کافر وی با سړی کې سوچ وکړو چې ما کې به د کفر څه وي که نه ما ته خو نه دی معلوم زه خو ځان ته مسلمان ویم زه خو ځان ته مسلمان ما ته ښکاري تپوس ته وکړم که د کفر څه خبره پکې دا خو ډېر خطرناک شی دی چې توبه ته وباسم داسې به څوک وکړي چې تا ته څوک کافر وي ها زه کافر یم ستا هغه پلار هم کافر و ستا هغه نیکه هم کافر و ستا هغه مور هم کافره وه او ته څه چل ما ته کافر غوبل به جوړ شي ته کافر نه نه سهار وختي ځان سره یو دوه طالبان مولیان واغېستل اقا ملا صاحب چې چا ورته کافر وي هغه پسې لاړ شاته ورپسې په منځ ودرېد خو نه دی خبره خو مخکې مونځ کوي چې سلام سنګ وګرځه ویې کتل مولانا قاسم نانوتي ورپسې شاته ولاړ ملا صاحب خو اول ویرېد چې خدایا هسې نه را سره بحث شروع نه کړي ده سره به څوک بحث کوي مناظرې له نه راغلي بحث له نه راغلي او دویمه خبره دا ده چې اوس د خلکو مخکې راته وایي چې زه په څه کافر یم ما سره کوم ځای دلیل دی خو خولې نه مې خبره وتې ده مولانا قاسم صاحب ښه په عزت ورغې کونډۍ ماته کې ورته کېناسته
مولانا صاحب تاسو یو خبره وایي دی وایي تا د ما متعلق د کفر خبره کړې نو کفر ډېر خطرناک شی کافر به همیشه دوزخ کې پروت دی نو که په ما کې د کفر څه خبرې نو ما ته وښایه نو زه به ته اوس توبه وباسم او ستا په لاس به بیعت وکړم اوس به توبه وباسم او ته خو ډېر ښه سړی چې ما کې د کفر ولیده بس اوس توبه وباسم او ستا په لاس بیعت کوم او ایمان راوړم اوس مسلمانېږم ما ته خو ځان مسلمان ښکاري ملا صاحب ورو وروستو کېږي چې خدای څه په جنجال واوړېد نه جی داسې څه خبره نشته نه صاحب ما ته به وایي دا خبره نه ما کې کفر سی ما ته توبه باس نه کوم در سره مه یارېږه چې د تا سره باس کوم مه یارېږه چې تا نه دلیل غواړم دلیل هم درنه نه غواړم خو که ما کې د کفر څه خبرې ما ته ني معلوم خو د عمل تبۍ ده الله ما ته وښایه چې د توبه وباسم ستا په لاس بیعت کوم مسلمانېږم دې وخت کې اوس استاد جي معافي غواړم مولانا قاسم صاحب دا ما غلطي شوې ده ما معافي غواړم د هغې عاجزۍ د مولانا قاسم په هغه دونه اثر وشو چې هغه راغې مولانا قاسم ته ګونټې ماتې کړې مرید یې شو د هغه مرید شو د معافي غواړم من تواضع لله رفعه الله او د ټولو مخکې د حضرت بلال تاسو ته مخکې نقشه پرته ده که څونه عاجز څومره کمزوری د رنګ نه څومره تور د پردي وطن لیکن رسول الله مبارک د معراج نه راغې د لومبۍ زیرې په ده کې بلاله ته څه عمل کې چې زه جنت ته ننوځم نو ستا د پیزار کشار د ځان نه مخکې اورم هېڅ هم نشته الله د الله رسول هېڅ هم نشته دا کار کومه چې اودس وکړم یا جومات ته ننوځم نو 2 رکعاته کوم بس خدای راضي کوم اودس چې وکړم زه یم بس په ما د خدای حق دی چې 2 رکعاته مې نه کړله مې نه صبرېږي دا کوم عاجزي شو الله ته سر لګول شي نو زما وروڼو موږ له پکار دی چې موږ کبر نه کوو موږ لویي نه کوو موږ سر اوچت نه وړو بل مسلمان ته سپک نه ګورو د بل مسلمان بېعزتي نه کوو په کور کې د ښځې بېعزتي به هم نه کوې د ښځه خو ستا لاس ته ناسته ده که هغه ستا په لاس کې قیدي ده هغه ستا ډوډۍ ته محتاجه ده که ته هغې ته پلار هم یادوې او د پلار کنځله ورته کوې غریب غږ نشي کولی که ته ورته مور یادوې غریب غږ نشي کولی که ته ورته د دنیا پیغورونه کوې نو هغه خواره غږ نشي کولی او کور کې تا ته محتاجه ناسته نو په ښځه ګوره ډېر خلک کبر کوي زدونه ورسره کوي زد ورسره شروع کوي او دې خو ځان ته لوی ټیسمار خان وایي که نه چې یم خو زه یم که زه هر څوک هم دا ښځه ترت نشي کولی بېشک هېڅ هم نشي کولی خو خدای خو یې شته که نه دا ښځه هم د چا بندګۍ ده که نه الله خو یې شته نو په بچو په ښځه په کور کې خویندو په میندو مور په لوڼو په بچو کبر به بلکل نه کوم عاجزي ښه په دې الله خوشحالېږي الله دې په مونږ کې عاجزي پیدا کړي خدای پاک دې مونږ د کبر نه وساتي الله دې مونږ د عاجزۍ توفیق راکړي الله دې مونږ د جګړو نه وساتي الله دې مونږ د هر قسمه مصیبتونو آفتونو نه په امن کې وساتي خدای ته زمونږ نه راضي شي الله زمونږ توبې قبول کړي الله زمونږ ګناهونه معاف کړي خدای زمونږ مردگان وبخښي